یو حدیث کې دا راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی په صحیح بخاري کې دا حدیث دی ډېر ناشنا حدیث دی وی اخذ النبي صلی الله علیه وسلم بمنکبی وی زه ولاړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او زما به دې اوږو لاسونه کېښودو او ما ته وی كن في الدنيا كأنك غريب عبدالله وی په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه یو ناشنا انسان چې او عابر سبیل او یا تېرېدونکی د لارې دې دوو کې دا خبره ده د تېرېدونکی په لاره او ناشنا په یو علاقه کې په دې دواړو کې دا خبره ده چې دوی د دغه ځي سره زړه نه لګي کوم ځای کې چې اوس یو سړی د نوي ښار ته او علاقې ته بوت هلته د هغه زړه نه لګي که دا ښار هر څنګه و د سعودي عرب دی دا ملک د نعمتونو په لحاظ د وسایلو په لحاظ زموږ د ملک نه په څو چنده غوره دی هر قسمه نعمت هغه الله دې خلکو له ورکړی ده بیا هم دلته به یو سړی ناستي او د خپل کلي او د هغه ځي ارمانونه به کوي ولې ځکه چې دلته ځای ناشنا دی زړه یې نه لګي دې ځي سره یا مسافر شو وایي ته ورته دا کار دې شو بړه وایي تم سبا شو دا دوه خبرې پکې دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته دا دوه خبرې رایادې کړې چې په دنیا کې داسې ژوند تېروه چې ته ناشنا یې یا داسې لکه ته چې مسافر یې د دې دنیا سره زړه مه لګوه كن في الدنيا كأنك غريب وكان ابن عمر يقول عبد الله بن عمر وبدا خبرك ولا إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح چې ما خام د باندې راشي نو د سحر انتظار مه کوه وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء او چې سحر شي نو د ماښام انتظار مه ناشنا خلک زه کله وایم چې که دغه خلک نن سبا ویو د دا نصیحت یې چې کړی دی چې سحر شي د ماښام انتظار مه کوه او ما ورته ویلی چې موږ سره خو هغه دي چې سحر شي نو 20 کاله بعد یو ترتیب جوړوي چې 20 کاله بعد به زما د نوسي د کړوسي د زامن به څه کوي او هغه تاته ووایي چې سحر شي د ماښام انتظار مه کوه ځکه چې پته نه لګي چې ماښام شو نو انتظار د سحر مه کوه